د ایټالیا هغه ټاپو چې ټول خلک په ګډه کورولای کوي. که چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. د زینون په نامه ټاپو د ایټالیا یو له مشهورو ټاپوګانو څخه ده. په دې ټاپو کې هر څه چې تاسو غواړئ ترسره کولی شئ. خو د دې ټاپو یوه بله ځانګړتیا دا ده چې دلته په ډله ییز ډول جنسي اړیکې ټینګېږي. د نیلو په نامه یو کس د دې ځانګړنې سره اړیکه لري. هغه وایي چې لومړی ځل یې دلته 2 کسانو سره یو ځل دا ډول اړیکې ونیوې چې وروسته یې پلان ونیو دلته دا کار عام کړي. دغه سیمه د بهرنیو سیلانیانو لپاره یوه په زړه پورې ځای دی. دی وایي چې وروسته د څه وخت دلته راتلونکي سیلانیان هم د دې سره په دې کار کې ګډ شول چې یو ځای اړیکې به یې نیولې. دا ټاپو په ایټالیا کې یوه نامتو ټاپو ده. تر ډېره هغه خلک ورځي چې مېرمنه یا انډیواله لري. یوازې کنسل موندل دلته ګران دي. ډېر کسان د دې ټاپو په لیدو لپاره پیسې ټولوي او کله چې پوره پیسې تیارې کړي بیا دې ټاپو ته ورځي. دلته ژوند تر ټولو متفاوتې ورځې تېروي.